د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د افغانستان لپاره د امنیت شورا له پلان څخه ملاتړ کړی چې طالبانو یې مخالفت څرګند کړی دی. جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ډېر په لیوالتیا سره دغه ملاتړ کړی ځکه چې طالبانو یې ورته غبرګون ښودلی دی. د احمد مسعود په مشرۍ د جبهه مقاومت د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک طرحې ملاتړ کړی. طالبان له دغه پلان سره مخالفت کړی او هغه غیر ضروري بللی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ د یو همغږۍ نړیوال ستراتیژي نشتوالی وضعیت لا پسې خراب کړی او له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره یې مرسته کړې ده چې دغه هیواد د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ کړي. دغې جبهې هم د افغانستان په چارو کې خپل استازي د ټاکلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي دریځ ملاتړ کړی دی. د اعلامیې په یوه بله برخه کې راغلي په افغانستان کې د مشروعیت حکومت نشتوالی ته په کتو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کوو. موږ باور لرو چې یوازې د یو بېطرفه استازي ټاکل چې په لوړه کچه نړیوال اعتبار ولري او په افغانستان کې جګړې د ماهیت په اړه پوره پوهاوی ولري، د جګړې له اصلي اړخونو سره په مشوره د یو رښتیني، ټول شموله او دیموکراتیک په رامنځته کولو کې اغېزمن تمامېدای شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.